بخاری او مسلم شریف کې راځي چې پیغمبر پاک په منبر باندې ناست او ورځ د جمعې وه او ډېر لوی تکلیف و باران نه و. یو بانډوال چې ته راغلی و ناپاسېدو وی ای د الله نبي صلی الله علیه وسلم سارو ته تکلیف دی، بنیانو ته تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی، باران نشته، ډېره لویه سوکړه ده، د الله نه وغواړه او چې الله په موږ باندې رحم وکړي او د خیر او د رحمت باران وکړي. نو بس نبی صلی الله علیه وسلم خو داسې و چې وګوره د بانډوال مطالبه ده او اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، یا الله موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي. چې درې ځلې دا ووایي نو باران اوس هم یو هفته بیا ورېده. اوس هم د باران دپاره د اسانه او لنډه دعا ده، دا وایه که نه. بیا هغه چې هفته وشو هفته پس سړی بیا راغلی و، ځکه چې هغه ټول هفته باران او هغه وی لارې بندې دي او خټې دي او تکلیف دی او ملک و بهو بره. سوال وکړه چې الله پاک شین کې بیا نبی علیه السلام دعا کوله چې اللهم حوالینا ولا علینا. نو هغه باران چې یا الله ګیر چاپېری ووری په غرونو ځنګلونو په اوچتو ځایونو چې کوم ځای ضرورت دی که نه. نو بهرحال دا باران دعا وه. دغه شانتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله د هر څیز دپاره یو ډېره قیمتي دعا ده دې ځای کې چې اللهم اصلح لی دینی الذي هو عصمت امری. یا الله پاکه زما دین ماله برابر کی، چې یا الله دا زما کار دی د آخرت و آخرت کې به زما په کار راځي او دنیا کې به هم زما په کار یا الله. و اصلح لی دنیای التي فیها معاشی، یا الله دا دنیا رالم راکې. خلک وی دنیا څه کوي؟ نبی علیه السلام وی دا دنیا چې زما پکې ژوند دی دا راله یا الله سمه کړي، حلال و رزق د دنیا د بېعزتۍ د آفتونو د مصیبتونو د کړانونو الله پاکه امان راکړي. دا به وی دنیا هم که نه. و اصلح لی آخرتی التي فیها معادی، یا الله آخرت راله ښایسته کړي، آخرت کې کامیابي راکړي. هغه آخرت و چې هغې ته به زه ورځم. تا ته هم داسې وایه که نه ښه. وجعل الحیات زیادة لی، یا الله ژوند راله د خیر او د برکت کې. یا الله پاکه د حلال روزۍ سره یا الله د برکت عمر راله راکړي. یا الله په دې ژوند کې راله یا الله خیرونه او برکتونه ډېر راکړي. او فی کل خیرن، هر یو خیر راله یا الله ډېر ډېر راکړي، خیرونه دنه غواړم ربا. وجعل الموت راحة لی من کل شر، یا الله مرګ راله داسې راولي چې د هر یو شر نه، د ځن کدن د شر نه، د قبر د شر نه، د حشر د شر نه، د آفتونو نه، د مصیبتونو نه، د بېعزتو نه یا الله پاکه امان راله راکړي. دا ډېره قیمتي دعا ده. زده که اللهم اصلح لی دینی الذي هو عصمت امری و اصلح لی دنیای التي فیها معاشی و اصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیات زیادا لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. دا ډېره قیمتي دعا. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله تعالی عنها وی یو شپه زه داسې په کوټګۍ کې کمره کې شکیک شوم چې نبی علیه السلام خو نشته. وی دې کې ځکه هغه وخت خو رڼاګانې هم داسې نه وي. وی دې کې چې ما وکته نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم په سجده و، نفل یې کولو او په هغه سجده کې پیغمبر علیه السلام چې کومه دعا کړې ده نو هغه دا ما واورېده. ګوره ورته اللهم اعوذ برضاک من سخطک، یا الله پاکه ته رانه رضا شي او د خپل قهر نه د غصې نه یا الله ماله امان راکړي. و بمعافاتک من عقوبتک، یا الله پاکه معافي راته وکړي، بخشش راته وکړي د خپل عذاب نه یا الله پاکه پناه راکړي. زه پناه غواړم. و اعوذ بک منکا، یا الله پاکه زه ستانه پناه غواړم ستا د آفتونو نه او ته به پناه راکړې. الله بل څوک ما نشي بچ کولی د آفتونو مصیبتونو نه الله ته پناه راکړي. لا احصي ثناء علیک، یا الله زه نشم شمارلی ستا صفتونه، ستا قدرتونه، ستا ثنا چې څنګه په کار د هغه شانې خلاصولی او ویلی نشم. انت کما اثنیت علی نفسک، یا الله ته به هغه شانې چې څنګه تا د ځان تعریف پخپله کړی دی، د ځان دې صفت کړی دی، الله ته هغه شانتې یې. دا نبی صلی الله علیه وسلم د شپې دا دعا په تهجدو کې په سجده کې کوله. اوس هم که نفل کې سنت کې نو وایه پکې که نه ښه. پردو کې ځکه مه وایه چې پردو کې خلک ټینګېږي نه، خلک د هر چا تلوار ده او بس چې دی نو هغه امام یې ډېر خوښي چې هغه په منټ کې چې دی نو 2 رکعته کوي. دا دعا زده که اللهم
اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. دا دعا ده. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم دا بل دعا د ډېره قیمتي چې دی کوله او موږ د پاره تعلیم راکاو چې خلکو تاسو هم دا دعاګانې غواړئ د الله نه. اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت تدلني. یا الله د پناه غواړم په تا سره، ستا په عزت او ستا په طاقت او قدرت الله تبارک پناه راکې. ستانه بغیر د بندګۍ لایق بل نشته. یا الله د بېلارې کېدو نه مې وساتې، یا الله د ګمراه کېدو نه مې وساتې، د غلطو نه. انت الحي الذي لا يموت. یا الله ته هغه ژوندی ذات چې تا باندې پناه او تا باندې مرګ نه راځي. والجن والانس يموتون. او ټول انسانان او ټول پیریان چې دا به مري، په دې باندې به مرګ راځي. او یا الله پاکا تا باندې پناه نه راځي، تا باندې مرګ نه راځي. نو یا الله پاکا موږ له د ټولو آفتونو او د ټولو مصیبتونو نه د دنیا او د آخر امن راکې. یا الله امن ورکولو والا ته یې. ستا نوم سلام دی، مؤمن دی، مهیمن دی. یا الله زمونږ حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د بچو حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د کورونو حفاظت وکړي. یا الله د برې د آفتونو نه امان راکړي، د کته د آفتونو نه امان راکړي، د ښي او د کیڼ طرف د آفتونو نه امان راکړي، د روحاني جسماني آفتونو نه امان راکړي. یا الله څوک چې را سره دی درس کې تر دې وخته شامل دي، هغوی له بچو له کورونو له خیرونه برکتونه او دغه امان غیل عمر کې. یا الله پاکا، یا الله پاکا د قبر حشر د آفتونو نه امان راکې. یا الله دنیا او د آخر د مصیبتونو نه امان راکې. یا الله پاکا د مال د مصیبتونو نه امان راکې، د سفر حذر د مصیبتونو نه امان راکې. یا الله رچا نارینه اولاد نشته ولا ورکې. یا الله ر بچو چې کوم ارمان دی الله تی ولا ورکې، جایز کوم جت دی والله ستانه غواړي ولا ورکې. سوره بیماران دی الله شفا ولا ورکې. یا الله زموږ نه رضا شي. یا الله چې سوره مینوال دی، یا الله پاک رشیشه شاته کتون کی دی، یا الله ته رضا شي. یا الله ته رضا شي. یا الله پاکا دې نیک اعمال قبول کړي، ګناهونه معاف کړي.